نن ورځ د ارزان قیمه د اول بلاک په درېیمه کوڅه کې بختیار ولد ګل زمان 14 بلاک اوسیدونکی رحیم ولد نظرگل بلاک 14 نور عالم ولد تاج محمد بلاک 14 نن ورځ د ارزان قیمه بیدار پولیسو هغه درې تنه چې یو په فرار باندې موافقه شوې ده ونیول سره له 2,000 افغانیو چې حسني صاحب ته تسلیمیږي او دوی 2 ملکه توپانچو سره او نیول شوي دي بناء سره له 2000 موټر چې سرمایي رنګ ده نن ورځ به ریاست تحقیقات ته تسلیم شي او په حالت د نشه کې دوی چفاولګري کړې ده په محافظت په امنیتي ملي او کارمن باندې حمله کړې ده چې غوښتلې دیونه پیسې واخلي او دا ترور کړي همغه دې به ته وکړه عکسونه اوس واخله